السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه سید الله ترکی نن په دوبۍ سټوډیو سټي کې سټوډیو سټي دا هغه ځای دی په دوبۍ کې چې کوم ځای کې د مختلف چې کوم پروډکشن هاوسز دي یا ټي وي چینل دي یا ریډیوز چینل دي، د هغوی آفیسز دي، دلته سټوډیوز دي او دلته زیاتره د میډیا ریلیټډ چې څومره اکټیویټیز دي هغه کېږي. په ټوله نړۍ کې چې څنګه کرونا پینډیمک راغلی و، هغې سره پوره نړۍ هغه چې نو کلوز و، یو لاکډاون و، د هغې دقې شانتې په دوبۍ کې هم د سټوډیو سټي هم موږ چې رالو نو داسې وایه لکه دلته کې آفیسونه به چېرته یک کا دو کا ایمرجنسي کې کولاو کني، دلته 100% لاکډاون و. د طویل لاکډاون نه وروستو بیا ژوند معمول ته راغلی دی او دوبۍ سټوډیو سټي پوره دوبۍ د سټوډیو سټي خبره وکړو نو دا تقریبا 100% اوپن شوی دی. خلک خپل آفیسونو ته راځي. نن د جمعې ورځ ده، د جمعې په ورځ هم که زه د کیمرې بله غاړه ته واړولی شم نو تاسو د جمعې په ورځ هم دلته کې اکټیویټیز دي، خلک راغلي دي. تاسو ګورئ خلک د جمعې په ورځ یعنې عام طور خو دا چوټي وي، خو په میډیا په سیکټر کې چې نو چوټي خو نه وي نو په دې وجه باندې خلک راغلي دي خپلو کارونو له. او که څه خلک نشته یا کمې دي نو د دې وجه دا نه ده کرونا ونه ده. اوس د جون جولای اګست هسې هم آف سیزن وي او خصوصا په میډیا کې په دې موسم دلته کې کار نه کېږي، پروډکشن کېدی نه شي، بار ګرمي وي او ایونټس هم ختم شي. نو بیا د ستمبر اکتوبر نه بیا چې دوباره دا شروع شي، سیزن شروع شي او بیا اپریل مئی پورې سیزن چلیږي. نو یو خو چې کله د پینډیمک راغلی و، کله د کرونا سټارټ شوی وه نو دغه دوران کې لا سیزن آف نه و. په فبروري مارچ کې تقریبا دلته کې چې نو لاکډاون شروع شو. چې د لاکډاون نه وروستو خلک آفیسز ته راځي نو یو عام طور فطرتي خبره دا ده چې کله کار نه وي یعنې ډیوټي نه وي او چوټي وي نو په هغه وخت خلک خوشحاله وي. خو د دې پینډیمک سره داسې وشو چې اوس افیس ته څوک راځي یا سټوډیو ته کوم خلک راځي دوی خوشحاله دي چې یاره ښه وه چې دا مسله ختمه شوه، مونږ د دې کورونو نه بهر راووتو. نو تاسو ته ما د سټوډیو سټي خصوصا د دوبۍ د سټوډیو سټي اپډیټ درکړلو او داسې نور اپډیټس به هم تاسو ته وخت په وخت باندې درکوو د مختلفو ځایونو او چې د کرونا نه وروستو د دې وطن د دې خلکو دلته کې د کار کوونکو څه حال دی هغه به تاسو په رهبر ټي وي باندې وخت په وخت باندې دا اپډیټ تاسو ته ملاویږي.